درانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هر کله مو کوم چې د ډیجیټل چیم پروګرام ګورئ. آیا تاسو د محاسبې قوت پیژنئ؟ د محاسبې قوت د کمپیوټر د حساب توان او د ډیجیټل او الکترونیکي چارو بنسټ بلل کیږي. د محاسبې قوت د طب او روغتیا، کار او روزګار او د شیانو د پیر او پلور په شمول د خلکو د ژوند او کار په هرې برخې کې اسانتیاوې برابروي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې په چین کې د شمېر الکترونیکي چارو د پرمختګ په اړه معلومات در سره شریک کړم. د نړیوالو محصلینو د 11مې دورې دوبنۍ سپورتي لوبې څو میاشتې مخکې د چین په چنګدو ښار کې ترسره شوې چې په ترڅ کې یې د محاسبې قوت او مصنوعي ځیرکتیا د تخنیکونو په رڼا کې د هوا حالاتو وړاندوینې ډېرې دقیقې وي او د لوبو د ښه ترسره کیدو لپاره یې ښه زمینه برابره کړې وه. د مثال په توګه د دغو لوبو د ترسره کیدو وخت د چنګدو ښار د ولخت موسم سره برابر و، نو هوا یې هر وخت د بادرېدو په حال کې وه او پر ګڼو سیاریو یې سختې اغیزې کولی شوای. نو په چنګدو ښار کې د چین د سوپر کمپیوټینګ ملي مرکز د ستر کمپیوټر په وسیله د هوا پیژندنې داسې عصري ډیجیټل سیستم جوړ کړ چې په هرو 10 دقیقو کې یې د هوا پیژندنې معلومات تازه او نوي کول. دغه ستر کمپیوټر په هرې ثانیې کې 100 میلیونه میلیارده ځلې حسابولی شي. د سږ کال د اګست په پیل کې د چین په چونګچینګ ښار کې د ځیرکو موټرونو د لومړۍ جوپې ازموینه ترسره شوه. کله چې دغه موټرونه له ځیرکې شبکې سره ونښلول شي، نو د سړک پر دواړو غاړو د رادار تجهیزات او څارنیزې کامرې په وخت د موټرونو د حرکت معلومات آنلاین سیستم ته لیږدوي. د سیستم تر حسابولو وروسته بې چلوونکو موټرونو ته د اتوماتیک چلونې وړاندیز کوي او په دې سره پټ امنیتي ګواښونه او خطرونه له منځه ځي. د چین د معلوماتي او مخابراتي چارو څیړنیزې اکاډمۍ شمېرنې ښیي چې په 2022 کال کې په چین کې د محاسبې قوت په اړه د صنعتي چارو پیمانه 1,800 میلیارد یوانو ته رسیدلې چې دغې پیمانې په نړۍ کې دوهم مقام خپل کړی او په تیرو 5 کلونو کې یې د زیاتوالي منځنۍ کارانې اندول 10 سلنې ته نږدې شوی دی. په عصري زمانه کې د محاسبې قوت د خلکو د ژوند په بېلابېلو برخو کې د هرې چارې د ډیجیټل کیدو لپاره خوځنده ځواک برابروي او د اقتصاد او ټولنې د ښه کیفیت لرونکي پرمختګ د پیاوړتیا لپاره مهم رول لوبوي. درانو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. خدای پامان.